په دنیا کې د ټولو نه منافق او حسد کوونکي خلک څوک دي تاسو ته پته شته؟ زمونږ پښتانه دي چې یو قپ رزق بچوله خلک حلال ګټي که نه نو د هغه په هغه خوله کې هغه رزق بدي شي چې دا ولې بچوله حلال رزق ګټي. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې دا ویډیو ښکاري یو غریب سړی دی چې ځان له یو وړوکی غوندې چوپال جوړ کړی دی د سبزۍ دپاره، ځان له پکې سبزي خرڅوي، حلاله روزي بچوله ګټي او چا بې غیرته بې ضمیره خلکو له هغه چوپال سوځولی دی سره د سبزۍ. خو دې ظالمانو دا یو خبر ته کوم چې د بل چا په خوله کې نوړۍ بدي شي که نه او د بل د خولې نه نوړۍ راشو کوي نو قسم په خدای که نه خپله یا خپلو بچو له وګټئ. دا ویډیو خپله وګورئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې آینده لپاره څوک داسې د بې غیرتوب او د کنجرتوب کار نه کوي. دا د مطالب خان سبزۍ دکان دی، هلته نه بېګا چا سېزلی دی د شپې، مطالب خانو ته ناست دی دغه دی.